په بدن کې مې نه کمیس او نه پرتوګ وي نو بیا هم د خاوند کوتک مې نه راوچتېږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. خاوند ته مې زه د پرتوګ او کمیس څخه تېره شم، خو بیا هم خاوند مې ګوري او راته رڼې رڼې، خو بیا یې هم ذکر یا کوتک نه راوچتېږي ترڅو ما سره سیکس یا کوروالی وکړي. د اکثره خلکو به تاسو داسې دود او رواج لیدلی وي په خپله کورنۍ کې چې مېرمنې څخه پرتوګ او کمیس باسي او بیا ورسره لنډغر سملي، خو د دې په اکثره په سلو کې 50 په 50 وي، ځکه یو د سترګو شوقي وي او یو د ذکر یا کوتک شوقیان وي. د کوتک شوقیان پکې بیا ډېر کم وي، خو د سترګو شوقیان پکې ډېر زیات وي. دوی په سترګو ډېر ګوري او ډېر زیات خوند اخلي د خپلې مېرمنې سره، خو د ډار د لاسه او د شرم د لاسه ورته نږدې کېدلی نشي. که غواړئ چې تاسو له هغه ډلې څخه اوسئ او هغه ډله تاسې ځان باندې کامیابه کړي، یعنې که تاسو چېرته د خپلې ښځې سره د شرم د لاسه نه یوځای کېږئ، نو تاسو کولی شئ د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو خپل کوتک داسې ډنډه کړئ چې مېرمنې ته څه 3 یا 4 مېرمنو ته هم جواب ووایي او سم کوروالی وکړئ. تاسو کولی شئ دغه یو شی د شپې استعمال کړئ چې هغه په دې طریقه تاسو لومړی جوړ کړئ او بیا یې وخورئ. لومړی تاسو یو ګیلاس شود راواخلئ، د دې سره تاسو 3 یا 4 دانې چې باید کمې نه اوسي، تر 3 څخه باید بیخي کمې نه اوسي. که چېرته 3 یا 4 یا 15 دانې هګۍ وي، هغه هم کورنۍ هګۍ چې باید بد بوی یا سوړ بوی ونه کړي، ځکه اکثره خلک اوس په بازار کې داسې هګۍ یا تخم خرڅوي چې هغه کورنۍ نه چې د کورنیو په نوم باندې خرڅېږي. باید اصلي هګۍ واخلئ 4 دانې او دا تاسو په شودو کې بغیر له سپینو واچوئ، سپینې ترې لرې کړئ او زیړ یې ورسره واچوئ. کله مو چې دا ښه سره میکس کړئ چې دومره ټینګ شي چې بیخي تاسو په څښلو باندې هم ستاسو زړه خرابېږي. له هغه وروسته تاسو 10 دانې میده شوي بادام هم راواخلئ، دا دې شیدو او هګیو ته واچوئ او کله مو چې واچوئ نو دې سره به تاسو چیني یا عسل واچوئ. که چېرته چیني یا بوره وي نو هغه ده، او که نه وي نو بیا تاسو کولی شئ ګبین یا شات هم ورسره میکس کړئ او د 20 منټه لپاره تاسو کاشوغه پکې ووهئ ترڅو د هګۍ داسې میکس شي چې تاسو یې ونه پېژنئ. له هغه وروسته تاسو دا راواخلئ او په نهر یې وڅکئ. کله مو چې وڅکه تر 50 متره پورې تاسو کولی شئ 50 قدمه 50 ځلې لاړ شئ ترڅو په بدن کې مو دغه انرژي ښه حل شي او د شهوت مرکز ته ورسیږي او کوتک مو سم راویښ شي. بیا نو څه کوئ چې پرتوګ څه او کمیس څه چې دواړه هم په بدن وي، بیا به داسې ستاسو ذکر ټوپکې وهي چې بس همدا به وایي چې کله به وشي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.